ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي د خبرو لپاره مې طالبانو ته پیغام استولی چې جګړه د حل لاره نه ده. ډاکټر صاحب غني ویلي له جګړې هیڅ هم نه جوړیږي او اوس افغان ولس ډیر خطرناک پړاو ته داخل شوی. که ځان ځاني وکړو نو الله مه کړه ټول به غرق شو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي افغانان د یو ملت په توګه د تاریخ له یو خورا خطرناک پړاوه تیریږي او په اوسنۍ شرایطو کې ملي اجماع او د یو بل منلو ته سخته اړتیا لري. نوموړي په یو غږیز پیغام کې ویلي له ملي اجماع پرته له اوسنۍ وضعیته د وتلو بله لار نشته. ښاغلي غني پرته له دې چې د کومې ډلې نوم واخلي ویلي تر څو چې د واک پر انحصار باندې ټینګار کیږي نو وضعیت به تر دې هم خرابیږي. هغه ټینګار کړی چې هیڅوک افغانان په زور نشي قانع کولی او دې ته اړتیا ده چې ټول یو بل سره وغږیږي او داسې لار پیدا کړي چې د یو آزاد او سوکاله افغانستان هدف ته پرې ورسیږي. ښاغلي غني خپله غږیز وینا کې چې د پر فیسبوک پاڼه خپره شوې ویلي قدرت د خدمت وسیله ده. څوک چې نورو ته څه کندې خپله ورلیږي. افغانان په یووالي له هر ډول ستونزو وتلي دي خو کله یې چې غرور کړی دی او یو بل مو نه دي منلي نظامونه مو نسکور شوي دي. که په ځان ځاني ډول اقدام وکړو نو الله مه کړه ټول به غرق شو، خو که په ګډه مخته لاړ شو نو رڼا ته رسېدلی شو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، خیر چارې.